زه پښتون یم د خپلې خبرې نه وړم او څوک به درته دا وایي چې زه مسلمان یم د خپلې خبرې نه وړم. اصل مسله دا نه ده چې موږ پښتانه یو یا موږ مسلمانان یو ځکه موږ د خپلې خبرې نه وړو، بلکې د دې شاته یو غټه سایکالوجي پرته ده او هغې ته ویلی شي کوګنیټیو ډیزوننس. یو کس دی او هغه یو کار کوي، یو نظریه ساتي، هغه د ساینس مطابق، د اسلام مطابق، د منطق مطابق ټیک ده، نو دی نه خپل نظریه بیا بدلی، نه دی په خپل اکشن کې بدلون راولي. کوم کار چې دی کوي په هغې باندې دی قیم اوسي، ځکه چې د لاجیک مطابق، د اسلام مطابق، د ساینس مطابق د ده نظریه بالکل ټیک ده. خو اوس یو کس دی هغه دا خبرو کوي چې یاره که دا سګرټ مه څښه دا پیپړی هم خرابوي او کینسر هم لګوي، او هغه تا ته په جواب کې دا خبرو کوي چې زمړه ځان له دې ټیسي شروع کړي زما نیکه د 500 کالو نه سګرټ څکي او اوس هم ښه برابر دی، نه پیپړی خرابې شوي دي، نه ورته کینسر لګېدلی او په لاره داسې روان یي لکه د جاز. نو دی تا ته دا نه وایي په جواب کې چې ته په غلطه یې، بلکې دی تا غلط ثابتوي خو په یو بانه ریشنلایزیشن دی یو بانه وګوري او په هغې بانه باندې تا غلط ثابت کړي. دقې ته ویلی شي کوګنیټیو ډیزوننس. یو بل مثال در کوم، بیا درته خبره کوم. ګل خان ډېر زیاتې پیزې او برګرې خوړل دي او هغه ډېر موټه شوی دی. نو کله چې ډاکټر له دې لاړ شي، ډاکټر به دته څه خبره کوي چې ګل خانه ته څومره فاسټ فوډ ټایپ چې دي دا به ته نن نه پس ته نه استعمالوي. دی ورته مو وایي چې ټیک ده ډاکټر صاحب نن نه پس ته به دا نه استعمالوم، ځکه چې ګل خان دومره تکړه شوی دی چې نه په ور کې ننوتی شي او نه په ګرمۍ کې بار ګرځېدی شي. خو کله چې دی کور ته راغی او په ده باندې لوږه غالبه شوه، نو د فیزې دپاره اډر ورکړو. بل ملګری دی هغه ورته وایي چې لکه ګل خانه دا د ډاکټر ویلي وو چې ته به دا څیزونه نه استعمالوي. نو دی ورته په جواب کې څه وایي خبرې، په فیزه کې هم سبزي ده، غوښه پکې هم ده، اوړه پکې هم دي، او که دلته کې زه کور غوښه پخوم او سبزي ورسره پخوم نو پای کې هم دغه ټماټر وي، دغه پیاز وي او روټۍ به ورسره هم دا اوړه دي. نو دی څه کوي دا لکه ریشنلایزیشن وکړو، بانه وکړو او په بانه باندې ځان چې دی خلاص کړو. دقې ته ویلی شي کوګنیټیو ډیزوننس. اصل کې موږ د کوګنیټیو ډیزوننس شکار کیږو. ولې دا کوګنیټیو ډیزوننس زموږ په ذهنونو کې دننه راځي؟ ولې چې موږ بیا په یو غلط رای باندې قیم یو، د هغې بدلولو هغه چل موږ له راځي، هغه موږ بدلولی نه شو، حالانکې موږ ته 100% پته وي چې دا څیز زه کوم دا غلط دی، دا کار زه کوم دا غلط دی، خو موږ یې بدلولی نه شو. په دنیا کې 3 قسمه خلک دی، یو دی وکیل، یو دی مبلغ، یو دی ساینسدان. د دې 3 واړو مختلف سوچونه دي، خو دا وکیل او دا مبلغ دو خپل سوچ بدلولو ته په اله اسانه تیار نه وي. خو د هغې وجه ته درته ښیم. کله چې وکیل خپل رای او خپل سوچ بدلوي، دی پکې خپل شکست ګڼي چې لکه دا خلک به څه وایي، اوس پورې تا دا خبره کوله او اوس خپلې خبرې نه واوښتې. وکیل په دې کې خپل شکست ګڼي. بل طرف ته دی مبلغ که د خپلې خبرې نه وړي نو دی پکې خپل اخلاقي توهین ګڼي. واحد ساینسدان دی چې دی کله خپل رای بدلوي نو دی په دې باندې فخر کوي، او فخر پې پکار هم دی چې کله موږ په یو څیز کار کوو، یو نظریه موږ اپناو کړې ده او هغه غلطه ده، لږ وخت پس، کال پس، میاشت پس، ورځ پس دا موږ ته ثابته شوه چې دا څیز ما اوسه پورې کوو دا زه په غلطه وم، نو موږ په دې خوشحالېده پکار دي چې لکه د اوسه پورې زه په غلطه وم، د نن نه پس ته خو به زه پر حقیقت باندې په صحیح لار روان شم. که تاسو به بلا شی ساینسدانان لیدلي، هغو به یو خبرو کې یو تیوري به پیش کړي، کال پس 10 کاله پس هغه ساینسدان به د هغه خبرې الټرنیټ، د هغې خبرې متبادل بله خبره به کوي. هغه دا سوچ نه کوي چې لکه 10 کاله مخکې ما دغسې خبره کړې وه، اوس زه داسې خبره کوم نو دا خلک به څه وایي، بلکې هغه په دې فخر کوي، هغه په دې خوشحالي مناوي چې لکه دا اوسه پورې خو زه وم دا خو زه په غلطه وم، دا مخکې چې کومه خبره ما کړې وه په دې کې دومره حقیقت نه و څومره چې په دې اوسنۍ خبره کې دی. نو کله چې موږ ټول د ساینسدان په شان سوچ کوو که نه، نو بیا په دنیا کې هم کامیاب، په آخرت کې هم کامیاب. او دا بلا شی خلک چې دی د نن سبا چې څوک منکر حدیث دي، څوک فقه نه مني، څوک اجماع نه مني، دا ولې نه مني؟ دوم د کوګنیټیو ډیزوننس شکار شوي دي، ځکه چې دوی وایي که موږ د خپلې خبرې نه وړو دا مبلغ دي که نه، دوی وایي چې دا خو زموږ اخلاقي توهین دی. بلا شی
مریان به تاسو لیدلي براشه تبلیغیان به پکې تاسو لیدلي چې هغه دغه کاګنیټیو ډیزنس هغه په ذهنونو کې ور انجکټ شوی هغه بیا حق منلو ته تیار نه نو که دا په هر یو کس کې دا کاګنیټیو ډیزنس دغسې موجود وي نو دی په مستقبل کې خو د تباهۍ چانسز دي او دي خو بلکې په حال کې چې دی به خوشحالي نه مومي ځکه چې د ده تضاد خو به نه وي که نه بلکې خلک به د ده سره ډیبیټ کوي ځکه چې دی په غلطه رایې باندې قیم دی دویم نمبر خبره دا ده دی به ځان سره په خپله هم ډیبیټ کوي دی د ده اکشن د ده کوم عملونه چې دي او د ده کوم سوچ چې دی په هغې کې به هم لږ کنټراډکشن تضاد وي په هغې کې به لږ مختلفوالی وي ځکه چې ده ته الرېډي پته لګېدله چې زه په غلطه باندې یم خو دی صرف د دې بدلولو ته تیار نه دی نو موږ له پکار دا دي چې د کاګنیټیو ډیزوننس په شانې د نفسیاتي اثر نه هم د همیشه دپاره ځان بچ کړو او نورو ته هم د دې خبره کوو چې مطلب په دې کې څه شرم نشته تا اوس تا پورې یوه خبره کوله او اوس دې خبره بدل کړه او دا نه د پښتون کار دی او نه د مسلمان کار دی چې دې په کومه خبره ودرېږي په هغې باندې ولاړي تاسو له مخکې ما مثال درکړو یو کس دی هغه پر ټیک دی که نه هغه د خپله رایې هم نه بدلوي خپل هغه اکشن دې هم نه پرېږدي خپل هغه عملونه دې هم نه پرېږدي اوس یو کس دی هغه په ناحقه باندې دی نو پکار ده هغه له دا پکار ده چې هغه خپله رایې بدل کړي او په خپل اکشن کې هم چینجز راولي بغیر د شرمه ځکه چې دې کې د شرم خبره نشته بلکې دا د الله د خوشحالۍ خبره ده